د زابل د اداري او حسابدارۍ انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د دې ولایت شاوخوا 400 مجاهدینو ته د نیمه لوړو زده کړو زمینه برابره کړې. د دې انسټیټیوټ امیر وایي چې دغو مجاهدینو ته به په اداري او حسابدارۍ برخه کې روزنه ورکول کیږي ترڅو له فراغت وروسته په مسلکي او معیاري ډول خلکو ته کار وکړي. نوموړی زیاتوي چې دغو مجاهدینو ته د زده کړو لپاره ټول امکانات چمتو کړي. زابل ولایت کې مجاهدین د زده کړو لپاره کم ثبت نام کړی دی، 400 نفر دي زیات کم. دا مجاهدینو دې لپاره ثبت نام کړی دی، زموږ سره زده کړې کوي او پاتې شو د دې زده کړو چې موږ کوم امکانات ورته برابر کړي دي. الحمدلله موږ ته امیرانو مشرانو پوره اطمینان راکړی دی چې تاسې کوم شي ته ضرورت و په دغه برخه کې موږ مکمل تجهیزوو. هر شي ته ستاسې ضرورت و موږ ته اطمینان راکړی دی. موږ مجاهدینو ته اطمینان ورکوو چې موږ به تاسې لپاره کوم امکانات او ضرورت هر شي ته ضرورت و هغه به موږ تاسې برابروو انشاءالله علی حسب الطاقت باندې. پر همدې مهال جذب شوي مجاهدین خوښ دي چې له کلونو وروسته ورته د زده کړې زمینه برابریږي. دوی وایي چې له زده کړو وروسته به د هیواد د پرمختګ او ولسونو ته د غوره خدمتونو د ترسره کېدو لپاره کار وکړي. موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده او موږ په تېر بهیر کې د زده کړو څخه ډېر لرې پاتې وو. اوس الحمدلله زموږ لپاره زمینه برابره شوې ده او خوشحاله یو چې د خپل وطن لپاره خدمت وکړو. خوشحاله یو چې د زده کړو زمینه راته مساعده شوې ده په حکومتولۍ کې لا پرمختګ وکړو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم په دې ولایت کې سلګونه مجاهدینو ته د زده کړې زمینه برابره شوې.